دلته د دوو کورنیو ترمنځ پاتې دښمنۍ پای مومي او له دواړو لوریو د سولې پایښت تضمین اخیستل کیږي. د کندوز ولایت سیمه ییزو مسؤلینو، دیني عالمانو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د ناصریو قوم د دوو کورنیو ترمنځ له پخوا پاتې دښمني چې له امله یې دوو تنو خپل ژوند هم پکې بایللی، د یوې پراخې غونډې پر مهال په دوستۍ بدله شوه. د کندوز د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي په ټولنه کې د شته یووالي پیاوړتیا او د دښمنیو حل یې له کاري لومړیتوبونو څخه دي او په دې برخه کې د پاتو دښمنیو د ژر حل ډاډ ورکوي. دا نو چې د خلکو ترمنځ کومې شخړې رامنځته شي، کومې خوابدي رامنځته شي، منازعات رامنځته شي، دغه په منځ کې شخړې حلول دا ډېر مهم دي، ځکه چې د سره د قومونو ترمنځ وحدت راځي، د خلکو ترمنځ یووالی راځي، د کورنۍ ترمنځ دوستي راځي. نو دا ډېر مهمه ده، ځکه چې یو شخړه څومره بد عواقب لري، هغه سیال چې هغومره زیات ښه نتیجه لري او د دې خیر جامعیت هم رسیږي، حکومت هم رسیږي، زموږ او تاسو ولس ته هم رسیږي، ملت هم رسیږي، ډېر زیات فواید ذات دي. ورته مهال د دغه ولایت قومي مشرانو هم د دې دښمنۍ په هواري خوښي څرګنده کړه. دوی ویل هڅه کوي چې ولسي جرګو له لارې پاتې دښمنیو ته هم د پای ټکی کېږدي. دغه قضیه چې د دوه کاکزانو مابین کې وه، د ځمکې په سر باندې، د لارې په سر باندې سوې وه او دغه منازعه کې دوه شهیدان سوي وو، یو خواته او بل خواته سوي وو. الحمدلله موږ دغه موږ د ځا پوښتې باندې سره نن وکولی شو چې دغه هغه ته هم د تاسو په حضور کې موږ ته د پای ټکی ورته کېښوده. انشاءالله تعالی دغه مشکلات د دغه له طریق د سپین ږیرو او د متنفذینو له لارې نه دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د دې لارې نه دا ډېر ښه حل کېږي، دا د کور کلي منازعې او مشکلات او ټول خلک دې په دې کې موږ سره همکار سي. له دې سره د پخلا شوې کورنۍ غړي چې له تیر څخه ترخې تجربې لري اوس خوښ دي او د خپل منځي دښمنیو په حل کې د اسلامي امارت دیني عالمانو او قومي مشرانو له هلو ځلو مننه کوي. دښمني ښه شی نه ده او دا ډېر مشکلات پیدا کوي او موږ خپله دا وکولی سو چې زر ته زر هم دا دښمني بیرته ختمه کړله، دا بیرته په دوستۍ او په ورورولۍ بیرته بدله کړه. موږ ډېر زیات خوشحاله یاستو، خصوصا د دې مشرانو نایي صاحب هغه امیر او د په څنګ کې چې نور کم یو علما وله مفتیان وله او خصوصا دولتي ارګانونه ورسره یوځای سول او دغه کار زر تر زره حل کړ. نو موږ د دې نه ډېر زیات خوشحاله یاستو چې دغه دښمنۍ ته د پای ټکی کېښوده او دې خلکو زموږ د دښمني په دوستۍ باندې بدله کړله. د کندوز ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت راوروسته تر دا مهاله دغه ولایت کې 466 لویې او وړې دښمنۍ حل شوي او د پاتې شاوخوا 115 دښمنیو د هواري هڅې روانې دي.